یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک له. نو د حضرت جبریل علیه السلام په دې مخ کې لږ د خفګان اثراتو، حالانکه فرشتو باندې غم نه راځي، تکلیف نه راځي، بیماری نه راځي، هغه خدای را دینه پاک ساتلی. خو انساني شکل کې نو چې بنده انساني شکل کې د انسان هغه خاصیتونه پکې ظاهري راځي، نو په دې مخ او په دې شکل د خفګان لږ آثار انساني شکل کې. نو حضور پاک ته تاسو کو جبريل ز پریشان غوندې نه وی الله رسول یم ولی وینن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره. نو ما دوزخونه وکتل نو خپه شوم ډېر چې دې تمام د خدای بعضې بندګان دننه کېږي. نو جبریل دوزخونه که دوزخه وینا اوه دوزخه دي، اوه دوزخه دي، یو بل د پاسه دي الله رسوله، یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې به څنګه په طبقو کې به څوک. نو جبریل علیه السلام نبی علیہ السلام ته وایي چې لاندې کومه درجه ده او طبقه د منافقین دي پکې، د هغې د پاسه طبقه کې هغه خلک دي چې خدای نه مني، د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده شپږمه طبقه، نو هغه طبقه کې مشرکان دي، د هغې د پاسه طبقه کې مجوسیان دي، د هغې د پاسه طبقه کې یهودیان دي، د هغې د پاسه طبقه کې عیسایان دي، او اخلومبه طبقه کې بستا د امت فاسقان فاجران. خو چې جبریل علیه السلام دا خبره وکړه د رسول الله مبارک رنګ بدل شو. جبریل علیه السلام لاړ او حضور پاک کوټې ته ننوت. فرض منزله به راوته مونځ به یې کوو بیا به په تیزۍ ته کوټې ته، فرض مونځ به یې کوو راوته به په تیزۍ به ته او رنګ یې بدلو. صحابه حیران دي چې خدای دا په نبی علیه السلام څه چلو شو. نن خو درېیمه ورځ ده، نه چا سره خبرې نه اترې، نه بیبیانو سره خبرې نه اترې، بس فرض مونځ کوي کوټې ته منډه وایي. دا څه چلو شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغې دروازې وډبوله، السلام علیک یا رسول الله، د الله رسوله پتا دې سلامي، جواب یې ورنکړ. دنه به وعلیکم السلام ویلي خو ووی نه رول ورته. ابوبکر صدیق درې اوازه وکړه، شریعت کې هم دا دي چې درې اوازه دې چاته وکړه جواب یې درنکړ، بیا ځه واپس راغله. حضرت عمر صاحب ته ویم عمره حضور پاک دا څه چل شوی، چا خفه کړی دی، چا استغه ویلې ده، څه مسله څه ده؟ فرض مونځ له روځي او مونځو کې او نیغ په منډه جومات ته کوټې ته ځي او ورځان پسې بند کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغه خو جذباتي و، هغه هم درې ځله سلام واچو، جواب میلو نه شو. سلمان فارسی ته وی چې سلمان فارسی رسول الله مبارک ستا متعلق وي چې دا زمونږ د اهل بیتو نه ته ورشه. هغه ورغه درې اوازونه وکړل، هغه ته هم جواب میلو. علي صاحب ته ویرتې زومه مې او ترزوی مې ماشومې ته ورشه، هغه درې ځله سلام واچو، ته هم جواب میلو نه. هغه وی چې ورګه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی، فاطمه رضی الله تعالی عنها را دروازه وهله، جواب ونشو. په دریم ځل وته وی بابا الله رسول فاطمه ما ته ورکولا وکړه، دروازه وته کولو دوری ورننه وته دن درې مروز دا درې مروز چا سره خبرې نه کې، بیبیانو سره نه ملاویږي، او چې منځو کې فوراً کوټې ته راځي. څه چل شوی چا تکلیف کنزل څه شوی دی؟ حضور پاک ورته قصه وکړه، وی زما امت کې کم فاسقان فاجران دي به په لومبۍ درجه کې پرت. نو فکر من یم د امت دپاره، فکر چا دپاره شو؟ امت دپاره. دلته ناست یم ورته منځونه ورته په دا خلوت خانه کې کومه، او دا چې موږ ورته دغه وایو څه ورته وایي خلوت خانه ورته وایو، ځان له ځای ورته وایو، دې کې ناست یم ورته. الله آیت نازل که لسوف فلسوف یعطیک ربک فترضا، در به کم چې ته څه غواړې ښه خوشحاله به دې کم خیر دی. د هغې نه پس نبي علیه السلام راووت چې فکرمند به شو، مونځ ته به ودرېد، الله ته به متوجه شو در به کم. نو بیا به رسول الله مبارک فرمایي سفارش به کوم، څه ناسبه الله سزا م ورکوي چې دا د ګناه ګند ترې لرې شي، خو چې څومره سزا ده نو هغې کې به ډېر زیات د رسول الله مبارک په سفارش معافي م کوي.
خو د هغې نه مخکې هم ګډ ډېر غمونه شته ځنکدن مخکې دی او د قبر عذابونه هم مخکې را روان دي زما رونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي قد افلح من تزکا تو کامیابی غواړې په حقیقت کې کامیاب هغه سړی شو چې هغه ځان پاک کا عقیده خرابه لرې کړه پاک یې وساتله او عمل پاک او اخلاق یې ښکلې کړل وذکر اسم ربه خدای یاد کا منځ یې وکړه دا پاک سړی دی لیکن الله بیا رسو سوی بل تؤثرون الحیات الدنیا دا نه وایي چې دنیا کسب کې نه د دنیا کسب خو جای دی تؤثرون الحیات الدنیا دنیا په آخرت غوره کې دا نه وایي چې دنیا ګټې آخرت پرېږدې نه دنیا په چا غوره کې په آخرت د آخرت د ګټې وخت کې هم دکان نه بند دی د مانځه وخت کې هم اوبخور نه بند دی د مانځه وخت کې هم موټر نو درې په لاره نه اختیارېږي هلته جمع ولاړه ده والآخرة خیر و ابقا الله وی خیرت ګوره ډېر بهتر دی د دنیا نه دا خو لږې ورځې تېرې به شي د آخرت ژوند خو نه خلاصېږي ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیم او موسی دا نصیحت ما یوازې تاسو ته نه دی دا مخکې قومونو امتونو ته هم دا قسمه نصیحتونه ما کړي زما وروڼو موږ به دنیا هم کوو د دنیا تجارت به هم کوو خو دنیا به په آخرت نه غوره کوو آخرت به اول نمبري دنیا به دویم نمبري او چې کله د آخرت د ګټې وخت راشي د مونځ د روژې د زکات د حج نو بیا به هغه کوو دنیا به بیا بندو الله پاک ته زموږ ستاسو د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي الله دې زموږ د دنیا او د شرونو نه وساتي او څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي او رب ذوالجلال اخر وخت کې زموږ په خولې دغه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد